السلام علیکم. غواړم نن د فریکونسي په ترو باندې هیسټګرام درته جوړ کړم، یعنی څنګه موږ کولی شو چې دا نمبر څونه ځلې ریپیټ شوی ده او د هغه ارې په اساس باندې موږ هغه ته چارټ ډیزاین کوو. فار ایگزامپل زه دا پیل کوم له دې ځای نه تر دې ځای پورې او بیا په دې کې اچوم رینډم نمبر اچوم که نه، او دا 1 نه تر 100 پورې او کنټرول انټر د دې ریپیټ کالکولیټ لپاره کنټرول سی کنټرول الټ وی او ویلیوز کنټرول سی کنټرول الټ وی پسټ سپیشل اینڈ ویلیوز. مثال نه پورې او نه نس پورې 19 پورې 30 پورې 39 50 پورې او 90 پورې او یا پورې 80 پورې 90 او 99. دا نمبر چې له نه تر 0 پورې څو ځلې راغلی ده او نه له نه بیا تر 19 پورې څو ځلې راغلی دي، له 19 نه بیا تر 19 پورې څو ځلې راغلی دي. نو دې لپاره کاروم فریکونسي خو ارې فنکشن ده، نو رینج ورته سلیکټوم او بیا زه هم فریکونسي کله چې فریکونسي ووهله نو بیا زه راځم دلته ارې سلیکټوم او بیا ورسره بیناره سلیکټوم او بیا کنټرول شیفت انټر وهم. سل له ما سره یو ځلې هم نسته، که زه فار ایگزامپل دا 3 سل ته واړوم بیا به ما سره یو ځلې دا داسې زه جوړوم لکه له 1 تر 9 پورې راغلی دي. نو داسې وایم له 1 تر 9، له 9 تر 19 پورې، له 19 نه تر 20 پورې، له 20 نه تر 90 پورې، له 90 نه تر 40 پورې، له 40 نه تر 50 پورې، له 50 نه بیا تر 90 پورې او بیا له 90 نه بیا تر 90 پورې او بیا له 90 نه تر 90 پورې او بیا له 90 نه تر 90 پورې او دلته هم سل دی. د دې چارټ زه جوړوم، داسې کلیک ورباندې کوم، دلته راځم او بیا راځم دلته سټیک کالمز اخلم، ټایټل ایسته کوم، یعنی کوم نمبر ما سره تر ټولو زیات راغلی ده زه اوس دلته معلوموم که نه، دلته رینج کې زه دلته راځم داسې کلیک ورباندې کوم او د دې ډیټا سلیکټ ته راځم او بیا په ایډیټ باندې کلیک کوم او په دې کې همدا ورته سلیکټوم او بیا هم اوکې. له 90 تر 90 پورې ما سره زیات عددونه دي، تقریبا 5 عددونو ته رسیږي. دا هم کاونټس او ورچوال ویژوالایز سیستم و چې ورچوال موږ ګرافیکل ډیټا ګورو. دا و د فریکونسي په ترو باندې یو نمبر موږ سره معلومولی څو ځلې راغلی د دوم لیمیټ د دوه عددونو تر مابین بټوین ده، نه خبره خو ځکه دا د کاونټیف کار په دې نه ده چې دا بټوین کنډیشن موږ کړی، بټوین که کاروي بیا به هغه سیم پروډکټ کې کاروي د کاونټ کې نه، نو دلته هغه شرط موږ نه ده ورکړی. نو دا فریکونسي ښه کار کوي نسبت تر کاونټ.